د پکتیکا چارواکي یې طرحې ردوي، خو مدني فعالان پرې د فساد تورونه لګوي. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه په اخیستل شویو وسایلو کې درغلي شوي او پیسې یې د شخصي کسانو جیبونو ته تللي دي. خو د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی او د دفتر رئیس بیا وایي چې یو شمېر مدني فعالان غواړي په دغه سخت حالت کې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه راغلي پیسې خپلو جیبونو ته ووهي. مدني فعال برات خان څاروان وایي له یوې خوا هیواد له اقتصادي بحران سره مخ دی او له بل پلوه پکتیکا ته د کورونا په برخه کې ځانګړې شوې پیسې کافي نه دي. نو په دې اساس د یاد ولایت لپاره د کوویډ-19 وایروس د مخنیوي په موخه په لوړه بیه د اخیستل شویو وسایلو دقیقه څېړنه دې وشي. یو بل مدني فعال محمد الله همتیار هم وایي چې اخیستونکي کمیټې ډیری وسایل په خورا لوړه بیه پلورلي دي او دغه کسان باید ولس ته حساب ورکړي. هغه زیاته کړه چې یوه دانه د تبې معلومولو آله په 9500 افغانۍ، د اوبو یو سطل په 800 افغانۍ او همدارنګه یو ماسک په 270 افغانۍ اخیستل شوی دی، خو په بازار کې له دې په ټیټه بیه پلورل کیږي. هغه خریدارۍ چې دوی په لومړي ځل باندې د 500 لکه افغانیو په ارزښت باندې کړي دي، په هغې باندې موږ ملاحظات لرو. هغه لیست کې چې موږ بعضې شیان وکتل چې موږ ته نرخونه معلوم ول، ثابت ول، په هغو باندې یعنې دوی ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي وي. وسایل ډېر په لوړ قیمت اخیستل شوي وو. هیله ده چې دولتي مسؤلین، مدني فعالان، د صحت کارکوونکي دې ته په دې اړه باندې څېړنه وکوي. د پکتیکا ولایت د دفتر رئیس اجمیر ځلاند وایي چې دوی د کورونا د مخنیوي په موخه د ولایت پر کچه د ولایت مقام په ګډون د بیلابیلو ادارو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو ګډې کمیټې جوړې کړي او ټولې کړنې یې په شفاف ډول پر مخ ځي. ځلاند زیاته کړه ولایتي اداره چمتو ده چې هر چاته په دې اړه حساب ورکړي، خو مدني فعالان دي بې ځایه تورونه نه پورې کوي. که چېرته کوم ورور یا کوم مدني فعال یا کوم پکتیکاوال ورور په دې اړوند ادعا لري او دوی وایي چې دا مواد د قیمت اخیستل شوي دي، تر اوسه پورې بودیجه هم کمه مصرفه شوې ده. موږ ته پکتیکا ته د 10 میلیونه بودیجه اختصاص شوې وه د کرونا په اړه او د هغې د جملې نه موږ ته تر اوسه پورې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي. د هغې د هر یوې افغانۍ ولایت مقام حاضر دی چې هم خلکو ته ورکړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د ولایتي شورا وکیل افسر خان سلیمان خیل وایي چې په دې سختو شرایطو کې د خلک او په ځانګړي ډول مدني فعالان دغه کمیټه کار ته پرېږدي او تر شخصي ګټو د تیر شي. ما په خیال مدني فعالان اوس په دا کار کې د خپل ځان لپاره یو جای لټوي. دلته طرحې راوړي دي ولایت ته، چې هغه داسې طرحې دي د خپلو شخصي مفاداتو په خاطر باندې دوی خپلې کار جنې اخلي. یوه موقع دوی ته ښکاره شوې ده، هر سړی یوه طرحه په تخر کې نیولي، مدني فعال دی، والي صاحب، فلانی صاحب دا ماته تېره کړه چې ته ماته 10 لکه روپۍ راکړه، 25 لکه روپۍ راکړه، 60 لکه روپۍ راکړه، ما دا طرحه تاسې ته راوړې ده، ماته پیسې راکړئ. د یادونې وړ دی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پکتیکا ولایت لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي او تر اوسه یې نږدې 15 میلیونه مصرف شوي دي.